دا په هلمند کې د نعتویونکو ترمنځ د سیالیو ځانګړي مراسم دي. دا سیالۍ چې هر کال د سکون راډیو له لوري د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت پیلیږي او همدې میاشت تر وروستیو دوام کوي چې تیر ماښام د وروستیو پایلو په پار ځانګړي مراسم نیول سوي وه. دې مراسمو کې د هلمند د بېلابېلو ادارو استازو، رسنیو استازو، خبریالانو، شاعرانو، نعتخوانانو او ګڼ شمېر ځوانانو برخه لرل. دې مراسمو کې د سکون راډیو مسؤل وویل چې د دا ډول سیالیو څخه موخه د ځوانانو او ترانه هڅول دي تر څو د ادب او ترنم برخې ته کار وسي. د نوموړي په خبره چې دا د سکون راډیو د نعتویونکو سیالۍ دوهم پړاو دی چې ترسره کوي او دا ډول سیالیو ته به دوام ورکوي او هڅه به کوي چې د خلکو او ټولنې لپاره معیاري خپرونې وړاندې کړي. سکون په خپل 3 کلن مزل کې د یو متحد ټیم، د یو متحدې قوې، د یو مبارزې رسنۍ او د یو بنسټیزې رسنۍ په توګه د ټولنې اساسي غوښتنو ته، د ټولنې اساسي اړتیاوو ته په کتو خپل نشرات د یو مسلکي او قوي ټیم په مټ، د یو متحد ټیم په مټ د هلمند د خلکو لپاره مهیا کړل او خپل دغه نشرات یې د هلمند خلکو ته وړاندې کړل. زه د خپلو ټولو همکارانو چې په دغه 3 کلن مزل کې د هلمند د خلکو لپاره نه ستړي کېدونکي هلې کړي دي، له دیني، عقیدتي او ایماني مسلو نیولې تر سیاسي کشیالو، تر روغتیا، تر تجارت او صنعت او تر تعلیم او زده کړو، هېڅ داسې یوه برخه به نه وي چې سکون راډیو دي هماغې برخې ته رسېدنه نه یې کړې، د خلکو غوښتنې نه یې پوره کړې او د خلکو دپاره یې کار نه یې کړی. غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امیر وویل چې دا ډول سیالۍ په 20 عصر کې خورا مهم دي تر څو د هلمند نوموتي او خوږژبي نعتخوانان تشویق او وهڅول سي. د په خبره دا ډول سیالۍ کولی شي د هلمند نعتخوانان ټولې نړۍ ته ور وپېژني. موږ د هلمند ولایت د نورو رسنیو د مسؤلینو سم دا غوښتنه کوو تر څو داسې پروګرامونه په لاره باندې واچي او زموږ هغه پټ نعتخوانان یا شاعران چې هغه د ټولنې څخه پټ دي، یعنې غږ یې تر اوسه خلکو نه دی اورېدلی، شهرت درجې ته نه دي رسېدلي، یوازینۍ دا رسنۍ دي چې هغه کولی شي چې زموږ هغه مشهور خلک ښایسته اواز لرونکي نعتخوانان موږ لرو په هلمند ولایت کې، دغه رقم ښه شاعران لرو. نو دا مو د رسنیو د نورو مسؤلینو سم دا غوښتنه ده چې هغه موږ ورته پروګرامونه په لاره باندې واچوي او زموږ شاعران د ټولنې تر ډېرو وګړو پورې ورسوي. د هلمند آزادو خبریالانو او رسنیو استازو هم دا ډول سیالۍ د هلمند د نعتخوانانو د هڅونې او هغوی ته د فرصت ورکونې په برخه کې ارزښتناکې وبللې او له سکون راډیو څخه یې مننه وکړل چې دا ډول سیالیو لپاره یې زمینه برابره کړې ده. زه خوشحاله یم چې د سکون رسنیز ګروپ د هغوی هلمندي استعدادونو او هغوی هلمندي اوازونو په لټه کې چې نن د دې لایق ګرځېدلي چې د دغه دریځ مخته راسي، لومړی، اول، دوهم او درېیم مقام ترلاسه کړي. زه خوشبخته یم چې موږ په هلمند کې یا موږ ټول هلمندوال خوشبخته یو چې په هلمند کې داسې استعدادونه لرو لکه نن چې زموږ مخې ته ولاړ دي. بلکې د هلمند د هرې رسنۍ دا مسؤلیت دی چې زموږ ځوانان وستایي، زموږ د ځوانانو د پرمختګ لپاره کار وکړي، زموږ ځوانان راوبولي او زموږ ځوانان په نړۍ وپېژني. غونډه کې شاعرانو شعرونه او نعتخوانانو ښکلي ترنمونه وړاندې کړل او دا مراسم نور هم په خپلو ترنمونو او ښکلو شعرونو رنګین کړل. محمد خیر الابرار بشار ستا تر کلی او تر شار تاری کړه ای د زړونو د زړونو سارا خوشالي مندلې ناشد میوي خوشالي مندلې ناشد په تدبیخه کاژه باڼه او تور
چشمان ماشاءالله کجل مصرف سنگار پورا وسلبان ماشاءالله انظر د مخ زما په زړه کې اشنا داسې اوسي لکه چې اوسي آیاتونه د قرآن په غېږ کې ځکه چې اتمان پر دې دنیا بل حاصل نه لرل دا نعمتان دي چې ټولې سرجانان پوهېږي هلمند کپارا کپندا دے زمے کپتیا کننگرهار دے نغمان کبیرا کگران مزار ورته مهال بیا په دې سیالیو کې لومړی دوهم دریم او څلورم مقام ګټونکو ناطخوانانو خوښي وښودل چې د دوی لپاره دا ډول سیالۍ او مراسم په پام کې نیول سوي وه او دا ډول پروګرامونه یې د هلمند لپاره ستر کار یاد کړ. الحمدلله ډیره شفافه پروسه ده او تدیو کې چې نورم دي دغه پروسې ته پرمختګ ورکړي او پراختیا ورکړي. موږ د سکون راډیو د مشرتابه ښاغلي نصرت صاحب او د ټولو همکارانو څخه ډېر مننه کوو چې داسې پروسه زموږ لپاره پیدا کړې ده او د ټولو څخه انشاءالله راځي. کم ناتوانان چې په هلمند کې سته واقعا سترې هستې سته نو بالخصوص موږ دا کم ناتوانان چې دا اوس دلته د اول څخه تر څلورم مقام پورې مقامونه خپل کړي دي داسې سترې هستې سته چې تر اوسه چا لیدلي نه دي د دوی اوازونه نه دي اورېدلي نو سکون راډیو هغه څه دا دی چې ټولو مینوالو ته ښکاره کړل نو د دوی څخه موږ بیا هم منندوی که موږ چیرې هم په دا پروسه کې پاته راغلی لا هم موږ خوشحالو په دا خاطر چې زموږ غږ تر ولسوالۍ تر ولایتو پورې ورسوي موږ خلکو باندې وپېژندلو نو موږ ډېر زیات ځین خوشحاله. هلمند کې داسې مهال د سکون راډیو د نعتویونکو سیالۍ دوهم پړاو کې محمد ولی شکیب لومړی مقام خپل کړ او د کال غوره نعتخوان ونومول سو چې تیر لومړي پړاو کې دا مقام محمد رفیع بختیار ګټلی و. عبیدالله رهنما، سکون راډیو.